سبكي چې کله پتا پسې ملک الموت راشي او تا نه ساه اخلي. سورة القيامة کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی. كلا إذا بلغت التراقي، الله وی کله چې راورسېده روح مرۍ ته، کله چې راورسېده روح مرۍ ته، وقيل من راق، او خلق چغې کې یاره څوک وایي ډاکټر وله راولئ، څوک وایي دمګر وله راولئ، څوک وایي مولا وله راولئ. سخته په هغه باندې د زنکدن ډېره شوي. د دې زنکدن ګورئ بې انتها سخته دا په موته باندې راځي. الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره. یو حدیث کې داسې راځي وایي د مرګ داسې سخته ده لکه سړی چې 300 ګزاره په توره باندې لګي. او عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه به دا خبره ډېره کوله، وایي زه حیران یم هغه سړي ته چې د ده نه سا اوزي او د ده عقل کار کوي او دی بیا هم نشي ویلی چې دا مرګ څه ته وایي. هلکه وایي عقل دې کار کوي خو ویې وایه که نه. نو چې کله په خپله په عمرو بن العاص رضی الله عنه باندې مرګ راغی، نو هغه زوی ورسره خوا کې ناست و عبدالله رضی الله عنه. نو هغه ورته ویې پلار جانه تا به دا خبره کوله چې زه حیران یم هغه سړي ته چې عقل یې کار کوي او دی دا نشي ویلی چې مرګ سخته څنګه ده. نن ته بیان که چې د مرګ څنګه سخته ده. زه په هغه باندې زنکدن و. نو هغه ورته وکتل وایي زویه ډېر څه نشم ویلی ځکه چې خبرې راته ګرانې دي، خو داسې راته ښکاري لکه د اسمان چې په ځمکه باندې راولېدلی او زه په منځ کې بند شوی یم، او داسې راته ښکاري لکه چا چې د وحود غر راوړی او زما په مرۍ باندې ایښودی، او داسې راته ښکاري لکه چا چې غني زما په دې بدن کې دننه کړي او هغه راکاږي او د هغې سره د ټول رګونه راوځي. داسې سخته ده په ما باندې، یو لویه سخته موږ ته پرته ده. وقیل من راق، خلق چغې کی که نه، وایي څوک شتي دمګر، څوک شتي مولا، ډاکټر ول راولئ، هلکه هسپتال ته یې ورسوئ، پلاني ځای ته یې ورسوئ، پلاني ځای ته یې ورسوئ. الله وایي وظن أنه الفراق، دوی خو دا چغې وایي خو الله وایي دې مړي ته یقیني پته وي چې زما د جدا کېدو وخت دی. دا خلک هسې لګیا دي باندې وایي وظن أنه الفراق. ناشنا حال الله بیانی. والتفت الساق بالساق، الله وی کله چې یوځی شي پنډۍ د پنډۍ سره. الى ربك يومئذ المساق، په هغه ورځ الله ته مخامخ کېدي. زما سوال دا دی، مقصد زما د خبرې دا و چې کله زما پنډۍ د پنډۍ سره یوځی شي او ستا پنډۍ د پنډۍ سره یوځی شي، په هغه ورځ به الله له څه جواب ورکوو. دا پنډۍ د پنډۍ سره یو کېده دې څه مطلب دی؟ مطلب د دې یو دا دی کله چې په انسان باندې د زنکدن دا سخته راشي که نه، نو د ډېرې سختې نه دی دا یو خ په دې بلې سره سمه جوخته کړي دي. سي اکثر چې تاسو مړي وینئ د هغوی د خپې داسې جوختې دي یو بل سره، د تکلیف د لاسې د خپې جوختې کړي. او یو معنی علماو دا کړې ده والتفت الساق بالساق، او کله چې پنډۍ د کفن یوځی شي د پنډۍ د انسان سره. د دې کفن هم پنډۍ ده که نه، د کفن سر هم دی، سری دی، اولنی سر دې ته سر وایي، اخرنی چې کوم دی د پنډۍ وایي که نه. نو اخر د کفن یوځی شي د انسان د پنډۍ سره. الى ربک یومئذ المساق، په هغه ورځ الله ته مخامخ کېده دي، الله نه تله دي.